چې خپلې اوبه مار کو مدیریت یې کو په افغانستان کې سب د طالبانو تازه اعلان وایي غربي غلامان ناسم تبلیغات کوي ډیر ژر به خپلې پیسې پاسپورت او وسلې جوړې کړو تا چې نورې څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزیر په ننګرهار کې یوې غونډې ته ویلي چې د دوی حکومت د ځان بسیاینې لور ته روانه او ډیر ژر به افغانستان پاسپورت تیل برق او وسله خپله تولید کړي نورالله نوري زیاتوي چې له وطنه تللي تخریب کوي او د هیواد ناسم انځور وړاندې کوي د طالبانو د قومونو او قبایلو وزیر نورالله نوري په ننګرهار کې د ملي یووالي د ټینګښت په غونډه کې وویل چې ټولې چارې په ښه ډول سمبال کړي دي نوري زیاتوي چې په نږدې ورځو کې به د غنمو میوې تیلو او برېښنا له اړخه په ځان بسیا شي او نږدې راتلونکي کې به خپل پاسپورت او وسلې هم تولید کړي هغه زیاتوي زه باور لرم چې څو ورځې وروسته به افغانستان له غنمو تیلو برق میوهجاتو او مارکیټینګ کې خودکفا شي افغانستان به ډېر ژر خپلې پیسې پاسپورت او وسلې جوړې کړي د طالبانو دغه وزیر زیاتوي چې له وطنه لرې غربي غلامانې په اړه ناسم تبلیغات کوي نوموړی وایي د هر څه تصمیم زموږ په لاس کې دی دا غربي غلامان دي چې د پردیو ډالرو ته رقصیږي او پوچ تبلیغات کوي د نوموړي په خبره چې د الله او خپلو شهیدانو سره پر ځمکه د الله د دین د پلي کولو او عملي کولو ژمنه کړې ده تاسو په دې اړه څه نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ